بعض خلک داستی چې هغه د محرم الحرام په میاشت کې سوګ مناوي غم مناوي او دا وایي چې دا غم میاشت د غم میاشتو دا غم میاشت خوشي میاشت نه دو په دا غم میاشت کې توس غم مناوي په دا میاشت کې توس خوشي کله هم مناوي دغه وجه دادو چې په دا غم میاشت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د خاندان د دا وړو او ستر دا ټول په ظلم سره په بیدردۍ سره دا شهیدون شوی وي دغه واجب نه توس په دغه میاشت کې غم مناوي خوشي کله ما مناوي دی وی چې دغه میاشت د غم دو ځکه چې په دغه میاشت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی وو مطلب دی دا دی چې دا شهادت دی په شهادت باندې غم مناوي دی دا وی چې شهید شوی دی ځکه مش غم مناوي حالانکه شهادت د غم وجه نه دو بلکې دا خبره په ذهن کې شنوي چې شهادت د الله تعالی د طرف نه یو د سعادت او یو د خوشي ول شي دی کچيره شهادت د الله تعالی د طرف نه د سعادت او د خوشي ول شي نه وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او کله د شهادت تمنا نه وای کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سرور کائنات دغه د شهادت تمنا کړی و او خالته دغه ترغیب هم ورکړی دی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د شهادت تمنا کړی و او داسې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دغه همیشه د شهادت حاصل اول د پراوه د داو کړلا او داسې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه دغه همیشه ټول ژوندۍ په جهاد کې تر کړلا د مقصد صرف یو چې شهادت متحصل شي او داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت تمنا کړی و او خالته د شهادت دغه ترغیب هم ورکړی او دا یو بل روایت دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاه والسلام نه دا روایت نقل کوي یا چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې زه غوړم چې زه د الله تعالی په لار کې jihad وکړم زه بیا شهید کړای شم او مو بیا الله تعالی دوباره بیا چکو او زه بیا د الله تعالی په لار کې jihad وکړم زه بیا شهید کړای شم مو بیا الله تعالی دوباره بیا چکو زه بیا jihad وکړم زه بیا شهید کړای شم نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې د شهادت تمنا کړې دو دغه نه د مالی مشوره چې د شهادت تمنا دغه د غم ول شي نه دی بلکې د الله تعالی طرف نه یو د سعادت او یو د خوشي ول شي دی کچيره شهادت دغه وجوي د غم بیا څومره زیات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا شهیدون شوی دي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی حضرت علی کرم الله وجهه دا شهید شوی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی او نور شهیدون شوی دي خو کله د شهادت رضا دغه بتور سوګ نه دومناو کړي او دا سه کمیشت وخت د نبی علیه الصلاه والسلام په حیات مبارکه کې څومره زیات غټ بزرګونو فاس شوی دي شهیدون شوی دي خو نبی علیه الصلاه والسلام کله د شهادت رضا دا بتور سوګ بتور یادگار کله نه دومناو کړي دغه نه د مالی مشوره چې شهادت دا وجه د غم نه دو بلکې شهادت د سعادت او د خوشي ول شي نو سوګ مناول د شزه د پره خو گنجائش تا خو د سړی د پره کله دغه گنجائش نشتا درې ځای نه داسې چې پاګه کې د شزینه د پره دغه گنجائش تا کله چې د یو شزه یو پړوسی رشتہ دار وفات شي بیا درش په دغه شزه د پره د سوګ مناوله د غم مناوله گنجائش تا په د نازیتای نشتا کله چې یو سړی خپل شزه ته طلاق باین ورکو ته عیدت په وخت کې د سوګ د غم مناوله اجازه ته په د نازیتای اجازه نشته او چې کله د یو شزه خوند وفات شي بیا شزه ته د عیدت په وخت کې د سوګ مناوله اجازه ته په د نازیتای اجازه نشته الله تعالی د مشت ټول د داسې بدعات نه او د داسې رسومات نه په حفاظت کې وسوتي الله تعالی د مشت ټول ته د صحابه کرام سره محبت نصیب کو الله تعالی د مشت ټول ته د صحابه کرام په نقش قدم باندې د اطلاق توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین